الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. دا کوم سلسله چې مونږه د مسؤلیتونو واجباتو او د حقوقو شروع کړې وه، په هغې کې مونږه د مور پلار حقونه مخکې بیان کړه، بیا وروسته ورپسې د اولاد حقونه په مور پلار باندې دا ویلې، او د هغې نه وروسته د ګاونډي حقوقو ته مونږ اشاره وکړه، بیا د هغې نه وروسته د یتیمانو او کونډو رنډو بې سرپرستو خلکو په باره کې هغه حدیث چې د دوی د خوبۍ په باره کې راغلي و اجر او ثواب هغه هم بیان کړل. او د هغې نه وروسته د یو عام مسلمان په مجموع کې چې کوم مسلمانان په دې دنیا کې دوی حقوقو ته مونږ اشاره وکړه، او حدیث چې د دوی د حقوقو په باره کې راغلي و هغه هم داسې مختصر شانتې بیان کړه. اوس راځو د نوي درس کې دې خبرې ته چې الله عز وجل فرمایي چې انما المؤمنون اخوة، مسلمانان په خپلو منځونو کې سره ورونه دي. نو چې سره ورونه شو، اوس د اخوت او دا وروري چې کوم یو ده، دې ګټې که موږ د چا سره وروري کوو، که موږ د چا سره اخوت کوو، موږ د چا سره اړیکې او تعلق ساتو، د دې اړیکې او د دې تعلق او د دې اخوت او د دې ورورۍ ګټې څه دي، فایده څه ده چې موږ کم په دې پوه شو چې دا موږ کوم کار کوو دا څه ګټې لري او که نه لري، هسې خوش لګیږي. نو انشاءالله دا درس په همدې باره کې اوله خبره دا ده په دې باره کې چې اخوت او وروري او محبت په خپل دا د ایمان برخه ده. ګوره، یعنی دا خپل اخوت او دا وروري دا جزء ایمان دی، د ایمان یو برخه ده. یعنی که سړی وایي چې زه ایمان لرم، نو که اخوت یې لرلو معنا ده چې دکې ایمان شته، او که اخوت یې نه لرلو معنا ده چې ایمان کمزوری دی، ایمان کامل نه دی. نو ځکه دا خپله دا وروري او دا اخوت چې کوم یو دی دا ایمان په اجزاو کې شامل دی. امام بخاري او امام مسلم متفق علیه حدیث دی، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که چېرته څوک غواړي چې د ایمان حلاوت او خوند، چې دا ایمان څه خوند لري، څه حلاوت لري، څه خوبي لري، څه ګټه لري، نو دی دې څه وکړي، دی دې دا وکړي چې یو سړي سره چې کله دی محبت ساتي او دا محبت یې صرف د الله په خاطر باندې، څوک چې د الله په خاطر چا سره محبت ساتي، نو دې سړي ته به الله پاک د ایمان خوند او ذاق طعم الایمان، لکه د ایمان هغه خوند به دته الله پاک محسوس کړي، دی به د ایمان په خوند پوه شي. موږ تاسو بازار کې یو میوه ګوري، دا میوه دې میوې خوند څنګه ده، نو څنګه معلومیږي، خو نه چې څوک درته صفت وکړي داسې دی او داسې دی، تر څو چې ته وڅکې خوله ته واچوې نو تا ته پته لګي دا بادام، دا پسته او چهارمغز او پلانکې داسې خوند لري. نو د ایمان خوند په هغه وخت کې الله پاک یو سړي ته محسوسوي، یو سړي ته په نصیب کوي چې کله دی د انسان سره چې وکړي، د انسان سره د الله په خاطر باندې محبت او مینه وساتي. دا زما مؤمن ورور دی، د په ما باندې دا حقوق دي، نو زه دا حقونه د الله په خاطر باندې د سره محبت ساتم، مینه ساتم، نو الله عزوجل به دته د ایمان حلاوت او د ایمان هغه نصیب کړي. یو حدیث دی چې امام بخاري او مسلم دواړو راخسته دی چې د قیامت په ورځ په دې ټول د حشر په میدان کې بغیر د عرش نه بل سوری نشته. یعنی د ټول د حشر میدان چې د کوم ځای کې د په میلیاردونو انسانان راټولېږي او په هغې ځای کې به د عدل او د انصاف فیصلې کېږي، په دغه وخت کې بغیر د عرش نه بل سوری نشته. اوس د دې عرش د سوري لاندې به 2 کسان، 2 طایفې، 2 ډلې خلک دي چې هغه به د دې هغه لاندې ناست دي، عرش د سوري لاندې بل څوک نشي کېناستلی. په دې کې یو هغه څوک دی چې صرف د الله په خاطر باندې د یو مسلمان ورور سره محبت ساتي. څه امید یې نه وي چې دا به ما ته چوکۍ راکړي، ما ته به مقام راکړي، ما ته به پیسې راکړي، دا به نه وي، بلکې صرف د الله په خاطر چې دا مې ورور دی، مسلمان دی، مؤمن دی، نو زه ورسره محبت د الله په خاطر ساتم. نو دغه سړی چې د الله په خاطر د چا سره محبت ساتي، نو د قیامت په ورځ چې بل سوری نشته بغیر د عرش نه، د عرش د سوري لاندې به دا سړی ناست وي. نو تاسو فکر وکړئ چې د قیامت په هغه سختۍ کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لمر به 1 میل راښکته شي، هر سړی به په خولو کې ډوبي، څوک تر دې ځایه څوک تر دې ځایه پورې. بالکل په دغه حالت کې به یو سړی چې د الله په خاطر د خپل مسلمان مؤمن ورور سره محبت او مینه ساتلې ده، د عرش د سوري لاندې به د لمر او د ټولو مشکلاتو نه الله بېغمه ساتي. نو دا لویه خبره ده، او د لویې خبرې هغه دا دی چې انسان چې وکړي، انسان په دنیا کې د خلکو سره محبت وساتي. بل امام ترمذي، امام حاکم عبدالله بن عمر نه یو غره نقل کړی دی چې خیر اصحابي، بهترین ملګري او بهترین خلک هغه دوک دی الله په غیر باندې
چې د خپل ملګري سره الله سره هغه څوک بهتر دی چې د خپل ملګري سره بهتري، یعنی څوک چې د خپل ملګري سره ښه رویه ښه سلوک هغه کوي، نو الله پاک ته همغونه دا سړی نږدې کېږي. نو الله ته نږدې سړی څوک دی، الله ته بهتر سړی څوک دی، هغه څوک دی چې د خپل ملګري سره بهتر وي، د خپل ملګري سره کوي، د خپل ملګري سره ښه سلوک او د هغه عزت کوي. نو د خپل د ملګري عزت کول په حقیقت کې د الله پاک د نزدېکت او د قرب یو وسیله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړې ده. نو امام بخاري په خپل کتاب آداب المفرد په نامه یادېږي، په هغې کې یو حدیث را نقل کړی دی، ویل چې که چېرته دوه کسان د الله د محبت په خاطر باندې، د الله د رضا په خاطر باندې، د الله د دوستۍ او د تقرب په خاطر باندې په خپلو کې سره دوستي ساتي، په خپلو کې سره محبت ساتي، نو الله عز وجل به دغه خلکو سره بیا چې کوي بهتري ورکوي. نو څوک په دې کې چې څوک د خپل ملګري سره، د خپل ورور سره، د خپل مسلمان سره څومره محبت ساتي، هغه نه الله پاک ته دا سړی نږدې کېږي. بل حدیث راځي امام طبراني رحمت الله دا را نقل کړی دی چې ویلې په دنیا کې الله پاک عز وجل چې کوم خلک په خپل منځونو کې سره محبت یو بل سره ساتي، په خپل منځونو کې یو بل خدمت کوي، د خپل منځونو کې سره راشه درشه او اړیکې ساتي، نو الله عز وجل به د قیامت په ورځ باندې نور په منبرونو باندې کېنوي، هغه ځای کې چې بالکل دا مخ او دا څېره او دا قواره به د نور په شان لکه د لمر په شان باندې به داسې ځلېږي. څوک چې د الله په خاطر د یو بل سره محبت ساتي، نو دا خلک چې په دنیا کې د یو بل سره محبت ساتي، الله عز وجل به د قیامت په ورځ باندې د نور په منبرونو باندې هلته کېنوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بل حدیث دی امام بخاري امام مسلم را نقل کړی دی چې والذي نفسي بيده، زما د قسم په هغه ذات چې زما ژوند دی هغه په لاس کې دی، لا یؤمن عبد حتی تؤمنوا، ویلې تاسو تر هغه وخته جنت ته نشئ داخلېدلی تر څو پورې چې څه ونه کوئ د الله په خاطر باندې محبت سره په خپل کې. والذي نفسي لا يؤمن عبد حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. نو دلته غټه خبره دا چې د الله عز وجل په خاطر محبت کول، مینه کول، دا د جنت ته د داخلېدو سبب کېږي. نو بل حدیث کې راځي دا عابد الحرمین را نقل کړی دی عیاض بن عنم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویلې الله عز وجل یو مؤمن ته د حسن خلق په واسطه باندې، د ښه سلوک په واسطه باندې، د خلکو د خدمت په واسطه باندې داسې درجې ور نصیب کوي چې په بل کار باندې هغه نه نصیب کېږي. یعنې الله پاک لوړې لوړې درجې په جنت کې چې انسان ته په نصیب کوي، یو هغه دا دی چې د خلکو خدمت سره وکړي، د خلکو سره محبت وساتي، د خلکو سره مینه وساتي. نو دا غټه خبره دا ده چې دا خپله د ایمان یو برخه شوله چې موږ او تاسو که د چا سره محبت ساتو، مینه ساتو، الله موږ ته تقرب راکوي، الله موږ ته نزدېکت راکوي. الله پاک عز وجل موږ په بهترینو او هغه خلکو او د خپل ایمان طعم او خوند چې کوم یو دی هغه موږ ته په نصیب کوي. نو یو جز دا شو چې دا د اخوت او د ورورۍ اهمیت دومره زیات دی چې الله عز وجل دې ته د ایمان یو هغه برخه ګرځولې چې حدیث موږ بیان کړ. دویم خبره دا ده چې دا خپله د ایمان طعم او د ایمان خوند او د ایمان حلاوت هغه چاته حاصلېږي چې څوک د الله په خاطر باندې د خلکو سره محبت کوي. نو مخکې حدیث هم تېر شو، دلته هم حدیث راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را نقل شوي دي چې په دنیا کې که چېرته څوک د الله په خاطر چاته سره محبت وساتي، نو الله پاک به دته د ایمان حلاوت او خوند او هغه ور وساکي. نو دا خبره شوه. درېیم دا ده چې یو سړی چې چا سره محبت ساتي، وینه ساتي، وروري ساتي او اخوت ساتي ورسره، دې ګټه دا شو چې الله عز وجل به دته په قیامت په ورځ باندې رحمت نصیب کړي، دی به د سختیو او مشکلاتو تکلیفونو نه وساتي. ځکه مخکې دا خبره موږ وویله چې الله عز وجل فرمایي چې هر څوک د یو مؤمن نه د دنیا سختي لرې کړي، یا هغه د ورورۍ په خاطر باندې، نو الله عز وجل به د سختیو نه خلاص کړي، د سختیو نه به لرې کړي. نو دا د خپله د ورورۍ او د اخوت دا ګټه شوله. بله ګټه دا ده چې الله عز وجل به داسې خلک چې هغه اخوت ساتي، هغه وروري ساتي، د عرش د سوري لاندې به دا خلک د قیامت په ورځ باندې کېنوي. نو د عرش د سوري د حاصلولو طریقه او لاره چاره دا ده چې په دنیا کې د انسانانو سره سره وکړي، محبت وساتي د الله په خاطر باندې، بل څه مطلب او مقصد نه، صرف د الله په خاطر باندې د سره مینه او محبت ساتي، نو الله عز وجل به د عرش د سوري لاندې کېنوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، غره نقل کړی دی احیاء علوم امام غزالی دا خپل کتاب کې دا غره نقل کړی دی، ویل چې لا تدخلون جنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ویل تاسو جنت ته نشئ داخله د تو چې ایمان نه وړئ،
او ایمان نشي راوړلی تر هغه ته پورې تاسو په خپل کې محبت ونه ساتئ. یعنی دا محبت د ایمان سبب شو، ایمان د جنت ته د داخلېدو سبب شو. یعنی که څوک چېرته غواړي چې جنت ته داخل شي نو هغه د خلکو سره چې کې د خلکو سره محبت ساتي. بل حدیث شریف چې امام غره نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه کسان چې جنت کې داخليږي او جنت ته ځي نو هغه څوک دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو پیژنئ جنت ته چې کوم کسان داخليږي به څوک دي؟ نو صحابه ویل چې یا رسول الله موږ نه پیژنو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې نبیان انبیاء علیه السلام جنت ته داخليږي، صدیقین جنت ته داخليږي، اولیاء جنت ته داخليږي، او هغه سات خلق جنت ته داخليږي چې صرف د الله په خاطر د یو بل لیدلو ته او د یو بل اړیکه ساتلو ته ورځي. یعنی څوک چې په دنیا کې د یو بل سره رابطه ساتي، اړیکې ساتي، راشه درشه ورکوي، تګ راتګ کوي ورسره، کیري پاڅېږي ورسره، نو ادم په جنت ته داخليږي. نو د جنت د دخول لپاره د خپلو کې تګ راتګ او مینه محبت ساتل دا د جنت لپاره یو هغه شو. نو ځکه د اخوت او د محبت هغه ته خبر ده چې الله عز وجل یو مسلمان ته ورکړی. اوس راځو دې خبرو ته چې دا مسلمان په بل مسلمان باندې کوم حقونه لري. عام یو خو موږ مخکې بیان کړی چې فرضاً کله د سلام واچي دی جواب ورکړي، چې کله جنازه کې برخه واخلي، چې کله د نصیحت ته ضرورت لري نصیحت ورته وکړي، د خیر خواوي همیشه د مریض پوښتنه وکړي. دا خو عام. اوس داسې خصوصي بعضې شیان وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځینې احادیث کې بیان کړي دي چې کچا اول خبره د مسلمان حق دا ده چې د خپل مسلمان ورور سره د مشکلاتو په وخت کې لاس وکړي او اوږه ورکړي. مسلمان په مشکلاتو کې اخته دی، د بل مسلمان د هغه سره کومک وکړي. یو هغه دا شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احب الاعمال الی الله، بهترین او محبوب ترین اعمال الله پاک ته یو دا دی چې څه وکړي د یو خپل ورور مسلمان ورور د دنیا سختی لري کړي. الله ته په محبوب اعمالو کې، غوره اعمالو کې، افضل اعمالو کې یو خبره دا ده چې د خپل مسلمان چې وکړي د خپل مسلمان په تکلیف او مصیبت وخت کې ورسره مرسته وکړي. یو دا شو. دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مسلمان بل مسلمان ته ضرر رسول دا بد وګڼي. یو مسلمان ته ضرر او تکلیف رسیږي، ته دا بد وګڼي چې د مسلمان ته دا تکلیف رسیږي، په دې باندې خفه شي چې بل مسلمان ته تکلیف رسیږي. نو که چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث شریف دی چې که چېرته یو سړی دا بد وګڼي چې مسلمان په پوزه باندې مچ کینی، دا مچ قدرې چې کینی او دې باندې د خفه کېږي چې دا مسلمان باندې ولې مچ کیني، ځکه چې کله مچ سړي باندې کینی نو بار لا سړی ورسره خوري، تکلیفېږي ورسره په عذابي. نو که مسلمان په دومره وړوکي خبره هم بل مسلمان خفه کېږي چې د مسلمان ته ولې دا تکلیف رسېږي، نو الله عز وجل به چې وکړي د ایمان به سالم پاتې کړي او دی به وبخي. بل حدیث راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم، مسلم او بخاري حدیث دی چې مسلمان هغه څوک دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان کامل هغه څوک دی چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې نه په امن، نه په لاس چاته تکلیف رسوي او نه په ژبه چاته تکلیف رسوي، نه چا پسې پروپاګند کوي، نه چا پسې خبرې کوي، نه چا غیبت کوي، نه چا بد رد وایي او نه په لاس څوک وهي او ټکوي او بې محرموي. نو دا چې شو دا ویلې مسلمان او مؤمن دا دی. بل خبره دا ده، درېیمه خبره دا ده، مسلمان حق په بل مسلمان دا دی چې همیشه ورته ګټه ورسوي، همیشه ورته خیر ورسوي. کوشش وکړي چې همیشه د یو مسلمان خیر خواهي، همیشه د ګټې کوشش ورته وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احب الناس الی الله تعالی انفعهم للناس. ویلې الله پاک ته محبوب خلق او نږدې خلق هغه خلق دي چې نورو ته ګټه رسوي. یعنی نورو ته ګټه رسول الله پاک د محبت او د نزدېکت او د قرب وڅ. احب الناس الی الله، الله ته محبوب خلق هغه څوک دي چې خلکو ته ګټه رسوي. نو مسلمان یو هغه باید دا وي چې دی به خلکو ته څه کوي، همیشه به خیر رسوي. څلورم خبره دا ده چې همیشه به د مسلمان کومک او نصرت کوي، که ظالم وي که مظلوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما. ته د مسلمان ورور که مظلوم وي که ظالم وي ته به هغه کې نصرت او کومک ورسره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه او خلکو ورته وکړه چې رسول الله مظلوم سره خو به کومک وکړو، ظالم سره کومک څنګه وکړو؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مظلوم کومک خو تاسو ته معلوم دی، د ظالم سره کومک دا دی چې ظالم لاس ونیسي، د غل، د رهزن، د رشوتخور، د سودخور، د خلکو په عزت او ناموس باندې تېری کوونکی د لاس ونیسي، بس ورته دا نور نه کوي.
چې قدرت او طاقت در سره مابس کې واچو بندي کا دا ګوره د مسلمان هغه دی چې د مسلمان د ظالم او مظلوم دواړو سره به کومک کوي مظلوم سره حکومت کوي ظالم مخه به نشي هغه به جلوګیري کوي هغه به نه پرېږدي ظلم ته نو ځکه د مسلمان یو حق دا شو چې د خپل ورور سره به څه کوي همیشه به کومک او مرسته کوي بل حق شپږم حق دا دی چې پنځم چې مسلمان ته به همیشه دعا کوي دا یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق دی چې هغه به ورته دعا کوي کوم جماعت کې لمونځ وکړي مانځنه وروسته دعا ورته کوي په حج ته لاړ شي عمرې ته لاړ شي هلته ورته مسلمان ته دعا وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امام مسلم دا حدیث را نقل کړی دی چې که چا د مسلمان دپاره په غیاب کې یعنی یو مسلمان موجود نه دی که دا مخامخ سړی چاته چې وکړي هغه لکه چاپلوسي غوندې راځي خو که یو مسلمان د بل مسلمان په ترشا یعنی هغه موجود نه دی په غیاب کې یو چاته دعا وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه دعا چې هغه د مسلمان په غیاب کې الله پاک هغه دعا نه ردوي ځکه هغه د اخلاص نه وي دی ورسره نه مخامخ شته نه څوک اوري او دی د مسلمان لپاره دعا کوي چې الله د پلانکي ورور ګناهونه توبه خېټې مشکلات حل کړي تکلیفونه حل کړي نو دغه دعا الله پاک نه ردوي او د دې ګټه دا ده چې که بل فرض داسې کار چا وکړي نو الله عز وجل بیا د ده دپاره یو فرښته مقرر یو ملایکه دغه سړي دپاره چې دا چا د بل چا دپاره دعا کړې د ده سر ته به ناست او د ده دپاره به دعا کوي یو سړی د چا دپاره په غیاب کې دعا کوي الله د ده مشکلات حل کړي دا د ده سره چې الله کومه فرښته او ملایکه مقرر کړي دی به الله ته سوال کوي چې الله چې د دې سړي ته سوال کړي ته د ده مشکلات هم حل نو تا خو په دې خوله باندې چې خدا د داخله څنګه ده تا د مسلمان ته دعا وکړه او الله پاک دا دعا نه ردوي د دې په مقابل کې به الله پاک یو فرښتې ته وظیفه ورکړي چې هغه بیا تا ته دعا کوي نو دا غټه د فرښتې دعا غټه ده او که د موږ او تاسو دعا به غټه د موږ او تاسو دعا به قبلېږي که د فرښتې به قبلېږي د هغې دعا په مقابل کې چې تا د یو سړي په غیاب کې چاته وکړه الله پاک یو فرښته او ملایکه تا ته مقرروي او سر ته به دې ناستی او یې به در سره او وایي چې تا څه دعا کړې الله دې همدغه هغه تا ته هم درکړي یعنی دا ستا مشکل او دا تکلیف دې حل کړي که هغه ته دې دعا وکړي الله ګناهونه معاف کړي دا ملایکه تا ته وایي چې الله دې د ګناهونه معاف کړي که هغه ته ورته الله پاک دې سړي ته اولاد او مال او زندګي ورکړي نو دا ملایکه به تا ته دا دعا کوي چې الله پاک ته مال او زندګي او اولاد ورکړي نو عیناً ته چې چاته کوم دعا کوې په غیاب کې همدغه عیناً دعا دا فرښته تا ته کوي او د فرښتې دعا طبیعي خبره دا ده چې د الله پاک په دربار کې قبلېږي نو که څوک غواړي چې د فرښتو دعا ځان ته جلب کړي د فرښتو دعا ځان ته واخلي نو د مسلمان ته دی په غیاب کې څه کوي دعاګانې ده کوي شپږم حق د مسلمان دا دی چې مسلمان ته همیشه نصیحت وکړي او انسان دی غلطي ته نه کېږي هغه ته نه کېږي نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدین النصیحه دا دین خلاصه دا د لنډیز دا د نچوړې دا دی چې دې کې نصیحت دی د ځان دپاره هم نصیحت دی د بل چا دپاره هم نصیحت دی د الله دپاره هم نصیحت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عامة المسلمین لپاره دی نو یو خبره دا ده چې یو مسلمان په بل مسلمان دا حق دی چې هغه به چې کوي هغه به همیشه هغه ته نصیحت کوي او خیر خواهی به غواړي بد هغه به نه غواړي یو حدیث دی ډېر غټ حدیث دی چې هغه را نقل کړی دی په علماو په خپلو کتابونو کې چې حق المؤمن علی اخیه یو مسلمان په بل مسلمان باندې څه حقونه لري اوله خبره دا کړې ده چې دته به چې کله د احتیاج وي حق خبرې ته نو دی د حق ورته ووایي بالکل حق دی بیان چې اصل حق خبره دغه ده دا یو هغه دی دویمه خبره دا ده چې کله دته تکلیف او مصیبت ورسیږي نو دی به چې کوي ورسره دی به ورسره لاس نیوی کوي ورسره وبدرېږي کلک ورسره کوي چې کله دته ګټه ورسېده او دته هغه وکړه نو شکریه به ادا کړي او چې کله د یاد وتلو نه خبره به ور په یاد کړي او کله چې غلطي ترې نه وشوه نو غلطي به ورته اصلاح کړي ورور دغه غلطي ده دا مه کوه او همیشه به د حق په باره کې د تشویقي او ترغیبي دی چې ګوره دا د حق خبره ده او باطل کې به کومک ورسره نه کوي دا د مسلمان حق دی چې په حق کې به ورسره ودرېږي او په ناحقۍ کې به ورسره نه ودرېږي نو وایي چې مؤمن چې دی هادي دی هدایت کوونکی دی لارښود دی دې باندې کړي بل حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمن مرآة اخیه دا مؤمن د بل مؤمن دپاره داسې دی لکه آینه او شیشه موږ تاسو مخکې داسې شیشه ونیسو آینه ونیسو نو څه عیب چې موږ تاسو په دې مخ او په هغه کې هلته معلومېږي نو دستي سړی اصلاح کړي یو معمولا موږ تاسو عادت ده چې کور نه سړی راوځي یو ځل شیشې مخې ته وګرځي هغه ګمونځ کې ویښتان او ورڅه او د هغې په خوا کې څه مسئله هغه حل کړي نو بیا
نوځي. نو یو مؤمن د بل مسلمان دپاره داسې دی لکه شیشه چې څه ورته وي پکې او ورته ښیي. خو دا شیشه ګوره چا سره دښمني نه دی، چا سره ضد نه لري چې یو مسلمان بل مسلمان سره داسې معامله وکړي چې ضد مسله نه وي، د سپکاوي مسله نه وي. شیشه نه څوک سپکوي نه څوک هغه کوي، بلکې عیب ورته ښیي، بس نور ورسره کار نه لري، صرف عیب ورته په ګوته کوي چې دغه د عیب دی. نو یو مؤمن د بل مؤمن دپاره باید داسې چې عیب ورته په ګوته کړي، نور تبصرې مبصرې پرې ونه کړي چې بس دا داسې دی او دا داسې دی، نه بالکل پرېږدي. د مسلمان ځینې حقونه چې مخکې مونږ دا بیان کړ ټول، د مسلمان وینه، ابرو، مال، عزت، دا ټول چې کوم یو دي دا په بل مسلمان باندې حرام دي او د عزت خاوند دي. کل مسلم علی مسلم حرام دمه و ماله و عرضه. و د یو مسلمان په بل مسلمان باندې مال، عزت، حیا، ناموس دا ټول خوندي دي، د ټول به سړی خیال ساتي. د بل مسلمان به سړی عیبونه نه بیانوي، داسې نه چې شیشه پکې وګورې بس عیبو ته شروع وکړې. د مسلمان ورور سره کینه، حسد، عداوت، دشمني کول دا نه دي پکار، بلکې همیشه د مسلمان ورور سره مینه او محبت پکار دی، ور سره دوستي پکار ده. د حسد د کینې نه ځان ساتل پکار دي. د حسد او کینې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا حسد او کینه او دا چې دا دین داسې خوري لکه اور ته چې سړی لرګی وراچوي. دا لرګي چې ورته وراچوي، بخارۍ کې لرګي وراچوي، په دې ژمي کې خلک ټول هغه لري، نو چې څومره لرګي وراچوي او سوځي. دغسې د انسان تقوا، د انسان دیانت، د انسان نیکي دا حسد او عداوت او کینې دغسې خوري لکه دا اور چې دا شی خوري. نو تا چې څونه نیکي کړې دا ټوله نیکي به د حسد او د کینې او د عداوت په وجه باندې ټوله برباد شي، ضایع به شي، هېڅ مطلب نه وي. او بل حق دا دی د مسلمان چې مسلمان به کله سپک نه ګڼې او نه به ظلم کوي. المسلم اخو المسلم، مسلمان د بل مسلمان ورور دی، لا یظلمه، خپله به هم ظلم نه پکوي، ولا یقتله، او نه به یې سپکوي او ذلیله کوي او تحقیر کوي. به یو سړي د شر دپاره همدا یو دلیل بس دی چې د مسلمانانو سپکاوی کوي. څوک چې د بل مسلمان سپکاوی کوي د الله په وړاندې باندې د دې سړي همدومره جرم بس دی چې دا دوزخ ته داخل کړي، یعنې بل دلیل نه غواړي، بس همدا دلیل، همدا جرم بس دی چې یو سړی د بل مسلمان سپکاوی کوي، دا سړی دوزخ ته داخل کړي. بل دا دی چې د مسلمان سره په ورین تندي، په خوشحاله تنده باندې سړی مخامخ شي. داسې نه چې د پنجشنبې وچوالی د جوړ کړی او چې مسلمان درته مخامخ راشي او ترش او تري ورته ګورې، نه، بلکې مسلمان چې کله هم راځي ښه په خندا، ښه په هغه باندې سړی ورته ښه ستړي مه شي، ښه هرکلی ورته ووایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا، تاسو وړوکې نیکي کمه مه ګڼئ، سپکه مه ګڼئ، بلکې د هغې خیال ساتئ. یو پکې دا ده چې د یو مسلمان سره سړی مخامخ شي او په خندا او په ورین تندي باندې او خوشحاله تندي باندې مخامخ شي، دا خپله ویلی شی دی، دا همدغه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه مسلمانان سره په خپل منځونو کې مخامخ شي، یو بل ته ستړي مشي وکړي، یو سره نور په خیر او لاس ورکړي، الله پاک د دوی د جدا کېدو نه مخکې دوی ته مغفرت کوي. دونه غټه خبره ده. دا مسلمانان سره مخامخ شي، یو بل ته سلام واچي، یو بل ته لاس ورکړي، یو بل سره روغبړ وکړي، هرکلی وکړي، د دوی د جدا کېدو نه مخکې الله پاک د دواړو ته څه کوي؟ ګناه معافوي او د دوی ګناه ته مغفرت کوي. نو د دې نه غټه خبره چې د مسلمان سره دلته سړي مه شو ورسره کوه، خو هسې هم کوو موږ او تاسو. نو که ښه په تورین تندي باندې په خوشحاله هغه باندې وکړو، الله پاک زموږ او تاسو ګناهونه معاف کړي. نو دې نه غټ اسانتیا به کومه وي چې یو سړي په دې شي باندې ګناهونه معاف شي چې هغه د مسلمان سره چې وکړي، د مسلمان سره په اصطلاح سره داسې روغ بند وکړي. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته دې توفیق راکړي چې موږ دغه وروري چې کوم یو د موږ او تاسو په منځ کې ده، دا محبت او مینه چې موږ او تاسو په منځ کې ده، دا باقاعده وساتو، اړیکې وساتو، یو بل سره تګ کړو، سره کینو، چې دا زموږ او تاسو په د خپل منځونو کې دا محبت دومره زیات شي چې دا حسد او دښمني او دا نور شیان نه بیخي خلاص شو، او الله عز وجل د دې اجتماع نه داسې اجتماع جوړه کړي چې هغې کې امن او سلامتي، په هغې کې وروري او محبت او مینه، بلکې د جنت یو نمونه، یو ماډل موږ او تاسو دلته جوړ کړو. الله عز وجل ما ته ټولو ته دا توفیق ورکړي چې په دې خبره باندې موږ عمل وکړو چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته هدایت او لارښوونه کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.